د ظالم او جابر دشمن او انسان د نجات موندلو او د بدلی اغستلو دپاره د یا حی یا قیوم برحمتک استغیث دا وظیفه که یو انسان راونیسي الله جل جلاله به د هر شریر او ظالم انسان نه محفوظ ساتي. الله جل جلاله به د هغه غیبي امداد کوي. زموږ عزتمندو که یو انسان ډېر سخت کمزوری وي، ظالمانو په پنجه کې ګیر شوی وي او هغه د ظالمانو د خپل ځان خلاصول غواړي، هغه د نن نه د یا حی یا قیوم برحمتک استغیث وظیفه شروع وکړي. الله جل جلاله به دغه انسان به د ظالمانو د شر نه محفوظ ساتي. که ظالمان پې باندې ظلم کوي، هغوی به د خپل ظلم نه منې کړي، او که د ظلم نه منې نشول نو الله جل شانه به هغوی په څه نه څه مصیبت کې اخته کړي. دغه مظلوم انسان به د هغوی د خیال او تصور نه وځي. محترمو، دا وظیفه به درته ښیم، لیکن د دې وظیفې نه به غلطه پیدا قطعا نه اخلئ. که چا د دې نه غلطه پیدا اخله نو د قیامت په ورځ باندې به هغه د خپل ځان په خپله ذمهواري. دا صرف د هغه مظلوم وروڼو او خویندو دپاره دی چې په چا باندې ډېر سخت ظلم شوی وي یا د ظالمانو په پنجه ګیر شوي او ظالمانو نه ډېر سخت تنګ راغلی وي او د ده د بدلې اغشتلو وس نه وي. بس دا خپله معامله الله ته وسپاره، بیا الله جل جلاله چې کوم دی امداد ته وګوره چې الله جل شانه څنګه تا سره د غیبو نه امداد کوي. خپله به په خپلو سترګو باندې د الله جل جلاله امداد او دغه چې دا کم مدد دی دا به تاسو په خپله د الله جل جلاله ووینئ. لیکن په دې کې به د حد نه زیات هغه تجاوز نه کوئ چې کله هم هغه ته دعا کوئ نو په دې دعا کې او بددعا کې به د حد نه زیات هغه تجاوز نه کوئ. دومره بدل به اخلی چې څومره هغه ظلم کړی دی، بلکې که د هغې نه د زیاته خیرې وکړې، زیاته چې دی بددعا دې وکړله، یا یې نه زیات بدل واغشتو، د قیامت په ورځ باندې به د هغې بدل د نه چې کوم دی الله جل جلاله اخلي. هغه ته به الله جل شانه ورکړي قوت او ستانه بدل اخلي. نو هغه ته به دوه قسمه دغه وي اختیاري، یا خو به د ستانه نیکۍ اخلي، یعنې تا سره چې کومې نیکۍ دي دا نیکۍ به دنه اخلي، او یا به دنه بدل اخلي. نه هلته څوک بدل نه اخلي، بیا د خلکو نه نیکۍ اخلي. نو بې وجې هېڅ څوک چې دی هغه پذابولو چې دی هغه ښه کار نه دی، ورنه د قیامت ورځ ته دی او د انصاف ورځ ته دی، د قیامت په ورځ باندې بیا د خپل ځان په خپله جوابدهي یې. لیکن بیا هم که یو انسان داسې دی چې زندګي بلکل په اور کې پرته ده، باقي د هغه چې دی هغه ګزاره نه کېږي، نو دا خپله معامله دی الله جل شانه ته وسپاري او دا وظیفه دې شروع کړي، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. په ناسته ملاسته ولاړه په هر حالت کې دی دغه ذکر کوي او په خیال او تصور کې دی دا راولي چې زه د دغه ظالم د شر نه خلاص شم، یا الله د دغه ظالم د شر نه ما خلاص کړي. دغه د په خیال او تصور کې راولي، خیرې به نه کوي، ښه داسې به وی یا الله د دغه ظالم د شر نه ما خلاص کړه، ما ته نه آزاد کړي. انشاءالله ان قریب به د دغه ظالم د شر نه الله جل جلاله ته خلاص کړي. یا خو به هغه ظالم په خپله ستومانه شي، ستا نه بخښنه وغواړي چې بس د تا باندې مې ډېر زیات ظلم کړی دی، باقي ما ته بخښنه وکړه. او که هغه په خپله پې باندې چې دی هغه ستومانه نه شو، نو الله جل شانه به هغه ظالم په څه مصیبتونو افتونو کې اخته کړي او ته به یې د مخې نه لېر شي. نو یو ډېره زبردسته وظیفه ده یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لیکن یو پېړۍ درته ویم چې دې وظیفې نه ناجایز پیدا که چا واغشتله د قیامت په ورځ باندې مونږ نو ذمهوار، دا صرف د جایز پیدې اغشتلو دپاره ده. او جایز پیده مې تاسو ته وښوله چې د خیرو په ځای باندې دعا وکړې، یا الله د دغه ظالم د شر نه ماته نجات راکړي. دغسې سوال به کوې، داسې سوال مه کوه یا الله دغه ظالم تباه کړي. ولې چې هغه خو ته نه وجلې، نو په دعا کې به د حد نه زیات چې دی هغه تجاوز نه کړي، چې څونه هغه ظلم کړی دی نو هغه نه به دعا کې. نو د دې نه بلکل تاسو چې دی هغه جایز پیدا اغشتی شي او ناجایز پیدا د دې نه بلکل مه اخلئ. یو ډېر زبردسته وظیفه ده، خو باید چې دا وظیفه مونږ په ناجایز ځایونو کې استعمال نه کړو.